د دې مبارکو آیاتو پر رابطه نبی علیه الصلاة والسلام خپله قصه کوي چې زه یې وخت یوازې په یو شیله کې را روان وم، یو اواز و یو غږ مې په غوږ باندې راغی، وایي ما مخامخ وکاتو شی نه و، بیا مې ښي طرف ته وکاتو شی نه و، چپ طرف ته مې وکاتو شی نه و، شاته مې وکاتو شی نه و، وایي بیا مې لوړ د اسمان خواته وکاتو، وایي هغه ملک چې ما ته په غار کې راغلی و هغه مې د مځکې او د اسمان تر مابین ولیدی. وایي د هغه ډېر غټ بدن و، پر کټ باندې ناست و، دا د مځکې او اسمان مابین یې ډک کړی و، اسمان یې له مانې هم کړی و. وایي ما چې په دغه حالت کې هغه ملک ولیدی، وایي زه وبېرېدم ډېر، داسې سخت وبېرېدم، غوځار شومه، د ډېرې بیرې څخه مې اندامو حرکت پرېښو، وایي غوځار شوم، سترګې مې پټې شوې، بل وارې چې مې سترګې را روڼې کړې هغه ملک نه و. خیر زه تر یو وخته پورې د هلته پروت وم، اخر مې بدن کې څه حس راغی، را ولاړ شوم، کور ته رالم. کور مې وایي خپلې بیبي ته وویل چې زه بیرېدلی یم، ما ته بستره برابره کړه، زه په بستره کې پرېوځم. هغې بستره راته برابره کړه، وایي زه په بستره کې پرېوتم. څه وخت چې تیر سو هغه کیفیت د بیرې څه کم سو، زه لا په بستره کې پروت یم، را پورته سوی نه یم. الله جل جلاله د نبوت دویم پیغام دویمه وحی نازله کړ. دا اوه مبارک آیاتونو: یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. دا اوه آیاتونه هغه وخت کې نبی علیه الصلاة والسلام وایي نازل سو چې زه په هغه بستره کې پروت وم، را پورته سوی لا نه وم. دا دویمه وحی وه. الله جل جلاله نبی علیه الصلاة والسلام ته په دې دویمه وحی کې د نبوت کار حواله کوي، مسئولیت یې ور وسپارئ، د ده پر ذمه باندې یو کار کښېښوئ. یا ایها المدثر معنا یې دا ده یعنې ای په بستره کې پرته څوک، یا ایها المدثر معنا ای په بستره کې پرته سړی، ای په بستره کې پرته څوک، دا یې معنا. الله جل جلاله داسې نه ورته وویل چې یا رسول الله یا نبی الله یا محمد، په دې الفاظو یې نه ورته وویل، داسې ورته وویل چې یا ایها المدثر
ای په بستره کې پرته سړیه قوم ولاړ سه په انذر خلق وبېرو. یعنی الله دا درس ورکوي چې د خوب و د آرام و د بېغمۍ و د تودې بسترې وخت نور تېر سوی دی. نور د کار وخت د کار به شروع کیږي، کار به کوي. نو یې ځکه دا ورته ویل یا ایها المدثر ای په بستره کې پرته څوکه دا د آخري د آرام د بسترې آرام دستې کوي. نور له تا سره داسې وخت نسته چې ته د آرام په بستره کې پرېوځې، ځان غلی کې، ځان خاموشه کې، ځان تود کې. دا وخت نور نسته. قم ولاړ موږ چې یو چا ته کار سپارو ضروري موږ وایي ځه هلکه ولاړ شه دا کار وکړه. الله جل جلاله ورته وویل قم ولاړ شه. څه وکړه؟ په انذر خلق له بد اخلاقیو، له بد اعتقادیو، له بد عملیو څخه وبېرو. خلق په بد اعتقادي اخته دي، د بتانو عبادت کوي، د بتانو تعظیم کوي، د غیر الله تعظیم کوي. له دغه حالت څخه خلق وبېرو. خلق په بد اخلاقي اخته دي، حسد و عناد و تکبر و ریاکاري. له دې څخه خلق وبېرو. خلق په بد عملي اخته دي، غلاوي کوي، زناوي کوي، قتلونه کوي. له دې څخه خلق وبېرو. نو دا یې درس ورکوي قم فانذر. قم ولاړ شه په انذر خلق وبېرو. یا ایها المدثر ای په بستره کې پرته سړیه قم ولاړ شه. کار شروع که کار به دې دا وي په انذر خلق له بد عملۍ، له بد اعتقادۍ، له بد اخلاقۍ څخه وبېرو. وربک فکبر. درېیمه مسله دا ده وربک ستا رب چې ده فکبر کې لویي بیان که خلکو ته. د رب د ربوبیت آثار بیان که، د رب د ربوبیت لویي بیان که، د رب ربوبیت خلکو ته وروښیه. خلق په دې پوه که چې رب یو د احسان خاوند ده او دغه احسان د رب چې د دا شکر غواړي او د شکر طریقه هم وروښیه. وربک فکبر. د رب لویي بیان که. رب لوی ذات ده، رب عظیم ذات ده، رب د جلال خاوند ده. د رب لویي بیان که.